سلامونه دوستانو، بیا ښه راغلاست. یاله دې وکړي چې روغ جوړ وي دوستانو. نن د زموږ ویډیو د ګلاکسي نوټ 10 روپۍ قیمت یې ده، تاسو به دلته وینئ. او دوستانو دا موبایل چې ده دوه ماډله موبایل لري، یو ګلاکسي نوټ 10 دی، یو چې دی ګلاکسي نوټ 10 ماکس دی. دوستانو د دې موبایل زه تاسو ته څه ووایم چې ډېر په یو ښکلي ډیزاین جوړ شوی دی. زه به اوس غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې تر څومره زما سر پې خلاص دی، هغه شیزونه به زه تاسو ته وښیم چې کوم شیزونه په دې کې مهم دي چې نوي پکې راغلي او څه ښه والی لري. دوستانو که تاسو وګورئ دوستانو د دې موبایل سکرین ښه غټ دی. سکرین چې دی زه به وروسته درته وښیم چې د دې څومره سکرین ده، څومره هغه دی، هغه په آخر کې زه تاسو ته ښیم. هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ. خو شاته که تاسو وګورئ په یو لاین باندې 3 کامرې دي، څنګ کې یو وړه کامره، یو لینز دی ورسره. کلر یې که تاسو وګورئ دوستانو ډېر ښکلی کلر لري چې هر طرف ته تاوی کلر چینجوي او ترنګي غوندې کلر لري. سر باندې که تاسو وګورئ سیم کارت هغه په سر خوري. او دوستانو دلته که زه اوس د دې سکرین آن کړم تاسو ته به ښکارېږي څومره ښکلې ډسپلی لري، ډېره صفا. کامره به زه تاسو ته چک کړم دوستانو. که تاسو وینئ کامرې عکس یې زه تاسو ته وښیم چې د دې کامرې کې څه ښه والی ده. دوستانو عکس خو وینئ تاسو په څومره هغه صفا دی که نه. خو دلته زه تاسو ته یو شی ښیم، که دې کې وګورئ تاسو دا ګرد وینئ، دا واړه واړه ټکي دا زه تاسو اوس ویډیو کې ښیم. ګوره هېڅ شی نه ښکاري. سیده دې چې نه عکس واخیسته، اما چې عکس ته راسئ تصویر ته، دلته که تاسو وینئ ګوره چې بیا هم درته ولم دا دی. اوس یې تاسو ته ښیم، ګورئ ورته دلته وګوره په ویډیو کې څه شی نه ښکاري. ښه زه اوس تاسو ته عکس کې ښیم چې دلته یې څه رقم ښیي. او دا وګورئ دوستانو قسم ده ډېر صفا کامره لري. دومره صفا کامره لري چې ما لا تر اوسه چې موبایل دومره صفا کامره نه وه لیدلې. ښه دوستانو دا زه یم چې ویډیو کوم درته، او یو ځل بیا عکس به یې وګورو چې په څه طریقه کې نور قضاوت پر تاسو دوستانو. دومره صفا کامره چې نشم درته ویلی. ښه دا د سلفي کامره دوستانو، دلته ډېر اپشن یې لري. دا به زه تاسو ته یو وښیم چې شی پکې دا عکس په ډیلیټ کړم زه. دوستانو د دې موبایل څه درته ووایم، د دې موبایل چې دی ډېر ښکلی ډیزاین دی. دا د قلم ځای دی، سپیکر هم لاندې لري. او تاسو ته قلم هغه به هم زه ښیم چې قلم د دې سره کوم کارول کېږي، د قلم څه ګټه ده او څه فایده لري. دا که تاسو وینئ دوستانو د قلم ده، د سر کې دغه کې یو بټن لري، هغه به هم زه اوس درته وښیم. او دا قلم چې دی خپله په دننه په موبایل کې چارجېږي او د لرې نه هم کار پې کولی شي، نږدې نه په سکرین باندې هم کولی شي پې کار. او تاسو کولی شئ له دې نه موبایل په کنټرول کې، مثال عکس والی یا تصویر چینج کړئ یا غټ کړئ او یا یو څه شی پې هغه کړئ. دوستانو زه تاسو ته اوس ښیم دی چې دلته که تاسو وینئ د کامرې هغې دی، مثال څو هغه لري. دوستانو دې کې که تاسو وګورئ دوستانو ګورئ زه تاسو ته ښیم چې دې کامره مثلا څنګه یو شی پې رازوم کولی شي. مثال که دا ووایه دومره رازوم کوي، که دا ووایه دومره رازوم کوي، او که دا ووایه بېرته زوم وروسته کوي. اخر چې وګورئ څومره لرې وي. ښه راځو دوستانو قلم ته. قلم د دې قلم څه کار کوي زه تاسو ته اوس ښیم چې دا دوستانو تاسو اوس دلته کولی شئ مثلا داسې په دې رقم که تاسو ته ښکاري په تصویر کې کولی شئ عکس واړوئ او عکس پې والئ تر لرې په قلم باندې. قلم باندې کولی شئ لیکل هم وکړئ، کولی شئ پینټینګ پې وکوئ، پینټینګ پې وکړئ، کولی شئ مثال لرې نه یې وکاروئ، کولی شئ نږدې نه په سکرین باندې ټچ باندې وکاروئ. او قلم د دې په دې ښه ده چې په خپله په موبایل کې چارجېږي. دوستانو زه غواړم لږ ټیسټ یې کړم چې زه درته وښیم چې په څه رقم کې کولی شئ دا لرې نه وکاروئ. مثال دې چې یو بټن لري دا به ووایم. ښه کامره آن شوه. که بټن تاسو ووایئ تاسو ډایرکټ عکس اخیستل کېږي. په دې شکل عکس واخیستل شو. ښه
دوستانو عکسونه کولای شي پې والي څو ضربه که تاسو ته ښکاري عکسونه اخلي زه سلفي وایم که تاسو ته ښکاري زه اوس لرې نه ورته نیسم عکس یې واخیسته کولی شي په دې شکل عکس اوړي خو داسې طریقه لري طریقه به کاروئ مثال یا داسې بره کش کړه یا کته کش کړه په دې شکل باندې کولی شي تاسو عکس پې واړوئ ښه راځو دوستانو اوس چې دا څومره میګا پکسله ده څومره کامره لري څومره نور ښه والی شوی دی پکې دا به زه اوس تاسو ته وښیم دوستانو دا چې د وړوکی ده 6.3 ډسپلی لري د غټ چې ده 8.8 ښه دوستانو دا چې دی یو کامره مخې ته 14 میګا پکسل لري شاته یو 40 لري او نورې چې دي 3 کامرې لري شاته یو وړه ده 3 غټې دي او یو بل شی درته یاد کړم دوستانو چې دا چې دی په دې باندې تاسو کولی شئ مثال د هیډ فون په ځای باندې د چارجر ځای استعمال کړئ لکه د آیفون غوندې لکه دا د هیډ فون ځای نه لري همدغه هم دې ځای چارجر استعمالېږي هم هیډ فون او بل دوستانو دا که تاسو وینئ 12 جی بي رام لري 8 جی بي 12 جی بي او له 500 جی بي میموري نیولې تر 1000 جی بي پورې یعنې 1 ټیرابایټ نو دا دوستانو د دې ګلاسي نوټ 10 الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شوي دوستانو که خوښ شوي مې حتما سره لایک دوستانو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو په الله سپارم